أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. زمارون نن د رمضان د روزو د میاشتې اخیری جمعه ده. رمضان روزې ډېرې قیمتي روزې دي او چې کله د رمضان روزې مسلمانان ونیسي او بیا د اختر منزل ځي نو رب العالمین فرشتې راغونډې کړي او د ټولو فرشتو ته یو تپوس کوي. وی فرشتو چې څوک یو مزدوران راولي او مزدور ونیسي او هغه مزدور دی مالک له په اخلاص کارو کې نو دای مالک له څه پکار دی چې دی ورسره څه کوي. نو فرشتې ورته وایي چې دله خپل اجر او خپله مزدوري پوره ورکړي. اوس هم قانون دا دی چې مزدور دی ونیو نو دله به خپله مزدوري ورکړي. او رسول ګوره ډېر خلک مزدور باندې کار وکړي او بیا مزدوري نه ورکوي. ډېره لویه ګناه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې کم نیک مزدور له مزدوری ورنکړه نو د قیامت پر ورځ به د دې مزدور د خدای په دربار کې مقدمه زه لړوم. د الله په دربار کې رده په ځای به زه ولاړ یم او زه به الله ته ویم چې الله دله دې مالک مزدوري نه ده ورکړې. د ده په ځای به پیغمبر علیه السلام د الله په عدالت کې ولاړي. د دې وجې نه رسول الله مبارک فرمایي چې مزدور باندې مزدوري وکړي نو د هغه د خولو د اوچېدو نه مخکې هغه خپله مزدوري ورکړه. نو چې کله فرشتو نه الله تپوس وکړي نو فرشتې ورته څه وایي؟ وی الله مناسب دا دی پکار دا دی چې د مزدور له دا نیک او دا مالک دا خپله مزدوري پوره پوره ورکوي. وی فرشتو ګواهان شئ ګواهان شئ. دې خلکو دې مسلمانانو د رمضان په میاشت کې روزې ونیولې مزدوري یې وکړه. اوس دوی له به زه پوره ثواب ورکوم. زما د رضا دپاره یې دا روزې نیولې دي. نو تاسو په دې خبره ګواهان شئ او 15 قسمونه به الله وخوري. د الله خبره خو بې قسمه حجت دی موږ به منو. خو ما تاسو ته مخکې ویلو چې بعضې وخت کې یو سړی د چا د خبرې نه انکار نه کوي. مسلمان به څنګه د الله په خبره کې شک وکړي لیکن بیا هم د خبرې مضبوطولو له الله 15 قسمونه خوري. زما د په خپل عزت په خپله لویه او په خپله بړایه صفتی لویي ذاتي لویي فعلي لویي دا ټول به ذکر کې قسم دی چې دا څومره خلک د رمضان روزې زما د رضا دپاره ونیولې دا ټول مې وبخل. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. او قرآن کې الله وایي دلته صابرینو نه مراد مفسرین روزهدار اخلي. صبر استقامت ته وایي. صبر خپله معنا حبس یو ځای کې بندېدلو ته ویل کېږي. فخپلو خواهشاتو قابو منتون کې شو د خوراک او د سکاک نه صبر شو استقامت شو نو دې خلکو له به زه بې صبر اجر ورکم. الله فرمایي حساب پکې نشته. زما وروڼو دا خدای پاک فضل شو چې موږ تاسو له الله د رمضان د روزو د نیولو توفیق راکړو. دا د خدای فضل دی. که موږ بیماران وی بیا به مو نشو ونیولی. ټیک ده چې بیمار سړی چې روغ شي بیا به نیسي ګناه پې نشته. خو لیکن بیا مغه لوی د رمضان د روزو هغه فضیلت خو دې فوت شو ختم شو که نه. دغه رنګې زما وروڼو ډېر خلک داسې دي چې رمضان روزې خوري. تاسو ته خو پته نشته خصوصا په دې پنجاب علاقو کې داسې خلک دي چې باقاعده مستقل پکې لګیا او روزې خوري. په روزه کې خوراکونه کوي. ډېر ظالمان روزه کې لګیا دي او بس کې او شربتونه څکي. میلو کې باقاعده د څاروو په منډی کې په میلو کې خلک لګیا دي چولې خوري او لرې خوري او لګیا دي خوراکونه خوري او پروا نشته دی. دا د خدای پاک فضل او کرم دی چې موږ تاسو باندې رب العالمین د رمضان روزې ونیولې. دا لوی د خدای پاک احسان دی
اگر کوئی پٹھان جانے اور روزہ جانے جو روزہ ہوتا ہے پٹھان جانے روزہ جانے پختون پیشہ اور روزہ پیشہ او بیا پیش دغت ترناستی سوتا وی روزہ ماتی تا ایو سڑی نا چاہتا پوسو کہ لکتا روزہ نہیں ولی چیتا روزہ ماتی تا ناستی پی کوڑو تا دی پرلت غازو لے دے وی تمرا کافر خوم نا چی روزہ بنا ماتو ما او روزہ ماتی بنا خروم دا سی کافر دے سیکلم دا خدای پاک فضل او زمانو یو سو کار دی غدتا وی دا اختر پروز باندې چې دا اختر اعلانو شو نو معتکفین حضرات با دا خپل اعتکاف نه پاسی اعتکاف والا بسکی دی با فورا ندی چې یاره دا خو نهر ورځې لس ورځې مې تېرې کړې په منډه کور ته دي نه چې اعلانو شي نو دی ښه مدیدار د اعتکاف په دې ځای کې یو 2 رکعاته نفل وکړي مستحب 2 رکعاته نفل دی وکړي او په دې نیت دی وکړي د توبې چې خدای پاکه که زمانه څه غلطۍ شوي بیا ادبۍ شوي معافي غواړم او د شکرې نیت دې پکې وکړي دا ټیک ده چې اعتکاف پسې رسول الله مبارک 2 رکعاته نه دي کړي لیکن مطلق نفل د توبې ثابت دي د شکرې ثابت دي دې په خپل عمل باندې د خدای شکر ادا کړي چې نیت کوي 2 رکعاته نفل نو دې زړه کې دا راولي چې الله زه ستا شکر ادا کوم چې ما توفیق راکړه او که ما نه څه بې ادبي شوي الله زه د هغې معافي غواړم نو بیا د الله ته ښه مدیدار په جړا کې سوالونه وکړي الله زه ستا په دې در کې ناست وم پروردګار لاول د آخرت دعا د ایمان دعا د توبې د ګناه د معاف کېدو بیا د دنیا د بچو ټولې دعاګانې کولی شي نو الله نه ښه دعا وغواړه چې الله ستا په در کې ناست وم دا 9 ورځې مې تا ته تېرې کړې الله بل څه غرض مې نشته او دا په الله به امید ساتئ چې الله تا به زما دعا قبوله کړې وي رسول الله مبارک هم فرمایو چې کله تاسو هغه د رمضان چې کلم د الله نه سوال کوي نو تاسو داسې طریقې سره سوال کوي چې تاسو دعا په قبلېدو یقیني چې الله زما دعا قبلوي دا خدای در کې څه کمی نشته نو معتکفین به خدای ته دې وجاړي او ښه دعا دې وکړي د هغې نه پس د خپلو کورونو ته رخصت شي او موږ هم په خپله دعا کې یادوي موږ هم ورته دعا کوو معتکفینو ته چې الله پې دا ورځې شپې په خیر او په خوشحالۍ تېرې کړي او الله ټول عبادتونه او دعاګانې قبولې کړي او موږ غریبانان کمزوري دي په دعاګانو کې یاد کړي دویم کې د اختر ورځ شي بس چې اعلان نه شو د اختر او د ماښام مونځ دوی دلته وکړي نو بس بیا دوی تللی شي دویمه دا دی چې د اختر په ورځ به څه کوئ د اختر په ورځ هر انسان له سحر لامبل مسنون دی او وختي پاسېدل مستحب دی وختي پاسې د اختر په ورځ ناوخته مه پاسئ وختي پاسېدل دا مستحب دی او بیا غسل دا مستحب دی چې انسان غسل وکړي ولامبي مسواک ومږي مسواک مستحب دی ولا مسواک غیر ضروری ویښته والي نوکان کټ کړي دا ولا ټول مستحب دی او خوشبو پورې کړي او نوې جامې واچوي او که نوې جامې د وسه نه کېږي نو زړې جامې دې ووینځي هغه دې استعمال کړي او خپلو بچو له دې ښکلې نوې جامې واچوي دا خو اختر دی د اختر خوشحالي ده اختر پر ورځ باندې چې څومره خوشحالي وشي الله پې خوشحالېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې صدیقې په کور کې و ماشومان یې جینکۍ وې هغوی تمبل وو د خوشحالۍ په موقع تمبل وال جایز دي منع نه دي چې ګونګړوګان پکې نه ګونګړوګان پکې نه او مقصد یې خوشحالي وي تمبل یې وو دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی او عایشه صدیقې له زوره نه ورکړه وی د پیغمبر په کور کې دا کار کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ ور واړو ابوبکر پرېږدې دا د اختر ورځ ده دا د خوشحالۍ ورځ ده او دا د اختر ورځ ده نو د اختر په ورځ باندې د خوشحالۍ اظهار کول ماشومانو له ښکلې جامې نوې جامې جوړول او که نوې د وسه نه کېږي زړې وله وینځه رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر پر سحر وختي راووت ماشومانو په لار کې لوبې کولې یو ماشوم داسې غلې غوندې ولاړو خیرلو جامو کې د دې نورو ماشومانو تماشې کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ماشوم پوه شو ورغې وی بچې ته دوی سره ولې لوبې نه کوې او دوی څومره ښکلې پاکې جامې اغوستلې بچې نو ستا جامې پاکې نشته چې پاکې جامې ته واچې خیرن خچن ولاړې او خیرنې جامې دې چولې دي دا ماشوم ورته په ژړا شو وی دا الله رسوله دوی خو پلاران شته که نه د ما پلار نشته یتیم یم دوی له خپلو پلارانو جامې راوړې دي د ما پلار کم دی پلار مې نشته دی
او دی خپل پلارانو پیزارونه غشتي دي او خپل پلارانو خشته کړي دي، زه یتیم یم زما پلار نشتا. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا یتیم معشوم زر را پغیق کو. دا حضور پاک پا زڑکی پا مسلمان او پا معشوم رحم دیر زیادو. دا یادو ساتے دے یتیم پا سر با دا رحم لاسک دے. رسول اللہ مبارک فرمائی انا و کافل الیتیم ہاں کا دا گت مبارک ادا سکلوی چے سوک دا یتیم پالے نہ کئی، یتیم لا جامع ور کئی، یتیم لا ڈوڑے ور کئی، دی یتیم پا سر لاس را کاگی رحم پہ کئی، ویزاو دا غی انسان با پا جنت کے دق قسی یوزے یو لکا دا دو کتی چیو بل سر یوزے دی. یتیم پا سر با لاس را کاگی، یتیمانانو خیال بساتے. دی وجہ نزا اکثر دا یو تقریر کوما پچا با خلگی پچا با بد لگی. زیم کی یو انسان پلار مرشو ما شومان یتیمانان پاتی شو، نو دا خلق لگی یو مقبریتا ورس خاتون اوڑی او جانی مازون اوڑی دا خدا ظالمانو ظلم مکوے. دا خو یتیمانان بچی پاتی شو، پا دی مال کی خدا دی یتیمانانو بچو حق دے. دا سکوی ظلم ورسر کوے. غریبانان دی پا پردے کوٹا کے غریبانان پراتی اکثر، یا که خپل کوټه موږ د رزق درکې نه لري او ماشومان یتیمانان پاتې شو. د یتیم مال اخو ماشومان دي ته څنګه پس خاتونو کې تقسیم او په خیراتونو کې تقسیمې. د یتیم مال خوړل ډېر لوی جرم دی. بعضې خلکو ته یتیمات پاتې شي، رواري وي، رورې مړ شي، تری مړ شي، یتیمانان پاتې شي، په هغه مال خېټه ورواچي. قرآن کې الله فرمایي الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا. وایي چې څوک ظلمن زیاتی کوي او د یتیم مال خوري، دی د خپل خېټې کې د جهنم اور ورچي او یان قریب به د دوزخ غرغنډو والا بل شوي اور ته دی رسیږي. د یتیم با ډیر خیال ساتے، د یتیم مال با نخورے، د یتیم دا مال با ډیر خیال ساتے. قرآن شریف کی ردی ډیر آیتونے چی دبل وقتی بیدتا بیانو کم. نو حضور پاک فوراً اگا یتیم معشوم رو چت کا پا غیق کے واغشتا او کورتا یوڑو او چسنگی کورتا یوڑو علا شاب دل بجامع برابر کے بی بیانو والا فوراً اگا زمانہ کی خدا سے جامع نوے خوبا لنگ او سادر باو دا پرتوک پزے بے لنگ تاو کو او دا کمیس پدے بے بل سادر دزار نتاو کہ کمیسونا بم خلق واچول پرتگونا بم چول خود زیاد رواج دغاو. بس جامع خشتے علم باو صفے کا پاکے کا خوشبوئے کا جامع و تواچولے او بے باروس بچے ہاں او دے ما شمانو سر لو بے کوا اگا یتیم راغے والو سر اگا لو بے ٹوکونا شورو کلل. نو یو علک و توی علکا سنگا خوشحالے وی خوشحال بنیما چی مالا خدے پاک دا حضرت فاطمی پشان مور راکڑا او دا عائشی پشان او خوشحال بنیم کہ مالا خدای دا رسول اللہ مبارک پشان پلار راک پدی بدنیم خوشحالا. زمارونو تاسم دا مہربانی کوئے خپلو بچولم خی جامع ورکے پاک صفا او یتیمانان کستاسو پا گون کیوی پدی نخوارے گئے، بالکل پہ نخوارے گئے. یتیمانانو لا یا کستاسو پا گون کی کم مسکنان او کم فقیرانی یو جوڑا جوڑا جامع والا والے. زکاة کی والا والے خیر دے کہ زکاة تربانی نہیں او کہ زکاة تی صدقہ خیراتو کے خوشحال کے دا گاونڈیان دے ٹولو مالدارو لپکار دی جدی دا اخبر گاونڈیان خوشحال کی او پر رشتہ دارے کے کم غریبانان مسکنانی خوشحال ہے کہ دیر خلق دا سری کی دا غی دا جہیز وسن کی گی دلوری وی او نکات اغواری دا غریب دا وسن کی گی چی دے لکٹ پالنگ والی دا وسیلے کی گی چی وللوخی جوڑا جامع والی دا ستاسو پا دے مال کے دا دے غریبانانو حقون دی زمانونو گورے او پا دے میرے گئے ذرا قسمیان وے مگوری ما تاسو تا محکم ویلی لی ذرا دا خبر مضبوطم دا خبر خباسم تاسو مانے زو خدا خدا دا رسول دا قرآن خبر کم زمنان پکرت یا واقعہ ترغیبان ذکر کم نو زو تاسو تا دا قسمیان وے ما چس تاسو مال با پدے نکمی گی خدا پاک بے زیادتی ولی زا قسمیان وے زکا ترمیزی کے حدیث پیغمبر مبارک پدے قسم خوڑے بدریو سیدونو رسول اللہ مبارک قسم خوڑے یو پکی دا چی صدقی سر مال کمی گی نا مال بزیاتی نو تاسو ٹولو تا زما چی سومر آواز اورے او که پا موبیل زما آواز اورے او که دا سی زما آواز اورے او که دل تکی ناسوے زما ٹول رونے ظلم درمان خپکی گی اگا شیبا دا زان تاسو لخوخم چی زان لخوخ کم دا مسلمان دا خاصیت تے چی سومرم پا گوند و پرشتہ کی غریبانان دے و بے وسدی جامع والا والے معشومان یتیمانان دی جامع والا والے
قسم دې په اختر کې به د ډېرو خلکو په کور کې د پراټې وس به نه کېږي ځان له ماشومان له پراټه پخه کړي یو تروړ والا والی کړ صدقه فطر سرسایه کې ورکې سرسایې نه علاوه له داسې والی یو تروړ ورولېږي یو رکوټ ټیم کې غوړي والا ورولېږي که نه د اختر په ورځ به ځان له هغې غریبانان د خوشحالۍ ته به نری غوښې خورې او ته به پراټې خورې او ته به وریجې خورې او ستا غریب ګاونډي ماشومان به غریبانان دقسې وي افسوس خدای به درله د قیامت په ورځ تپوس کوي دا مال او دولت خو د خدای په لاس کې دی دا خو تا نه اخېستي شي هغه له هم ورکولی شي نن هغه ماشومان یتیمانان دي ستا د هم یتیمانان کولی شي زمانونو د پیغمبر مبارکه اقوال دي ځان کې سخا پیدا کې پیسو سره څه دغه دنیا د روانه ده څومره خلک روزانه یو دوه راګیا دي مري او د دنیا دولت ته پاتې کېږي او بنګلې ته پاتې کېږي دقسې به مونږ ځو دغه پیسې به په بینکونو کې او دغه پیسې به زمونږ نه په خزانو کې پاتې شو مونږ به ترې لاړ شو او بیا به ارمان کوو ګوتې به مروړو هېڅ په لاس نه راځي تاسو ته زه د زړه نه خبره کوم د مینې خبره درته کوم د محبت خبره درته کوم چې تاسو مهرباني وکړئ دې غریبانانو له بې کسو له یو تروړو والی نه به کمیږي خدای به اجر درکوي رمضان کې ثواب هم ډېر دی غوړي والا والی غوښه والا والی غریبانان روجې والا والی چې هغه ځان نه پخېږي د اختر په ورځ باندې مزدورانو نن په مزدورۍ کې څه دي دې دیاړیمارو غریبانانو څه دي 500-600 روپۍ مزدوري دا هم په رمضان کې څوک نشي کولی په 500-600 روپۍ کې که یو سړي ته مریض پېښ شو دی به څه کوي یو ګیل کار دی مثلا 1,000-1,200 د هغه مزدوري ده په 1,200 څه کېږي که مزدور که دغه ورته پېښ شو مریض ورته پېښ شو خدای شته په یو ساعت کې دا ټولې ختمېږي نو تاسو دا دیاړیمار دا غریبانان او فقیران هر چا ته په خپل ګاونډ کې معلوم دي یا رشته داران هغې له ورکئ او سخاګانې وکئ بهر کیف یو خدا شوه پاکې جامې او نوې جامې دا به کوئ بل به د اختر مانځله د کلي نه بار وځئ د اختر مانځله د کلي نه بار وتل سنت دی بلکې دور مختار لیکلی دی او زموږ نورو فقهاو لیکلی دي چې بغیر د عذر نه د خپلې محلې په جومات کې د اختر مونځ مکروه تحریمي دی عذر دا دی چې باران وشو بار سړی نشي وتی دا عذر شو عذر دا دی چې د چا دشمني ده او دی بار نشي وتی یری ده دا یو عذر شو مثال پته ور عذر دا دی چې بار د اختر د مانځه ځای بالکل نشته څه انتظام نشته چې خلک بار را اوځي نو دا یو عذر کیدی شي لیکن الحمدلله نن هغه عذرونه نشته نن د کلو نه بار د دنیا ډاګي دي د دنیا شاملاتونه دي غټې غټې عیدګاهونه دي څه عذر دی خلکو ته چې نه په سکول کې هم کولی شي د سکول په ګراونډ کې هم کولی شي ګوره د مسجد نبوي د مونځ څونه ثواب و 2 حدیث دي یو کمزوری دی لږ 500,000 والا لږ کمزوری دی او هغه 0 والا مضبوط روایت دی چې د مسجد نبوي کې چا یو مونځ وکړه دله به خدای 50,000 مونځونو ثواب ورکړي دا لږ کمزوری روایت دی مضبوط روایت دا دی چې دله به خدای د 0 مونځونو ثواب ورکړي لیکن بیا رسول الله مبارک په مسجد نبوي کې دومره قیمتي جومات کې قیمتي ثواب والا مونځ د اختر مونځ یې نه دی کړی په مسجد نبوي کې اختر له وبار وته د جومات نه بار به وته ولته به د اختر مونځ کو په یو عام میدان کې به د اختر مونځ کو ځمکه خو چې اوچه شي پاکه شوه خیر و خلاص ځان سره جانماز سړی یوسي نو بغیر د عذر نه د اختر مونځ د محلې په جومات کې کول علما وایي مکروه تحریمي دي نو اختر مانځله بار وتل زمونږ عیدګاه کې خبره راته یاده شي یره مې نشي د اختر مونځ به په کم په 2 بجې کوي انشاءالله ښه عیدګاه کې تورنګزو په عیدګاه کې به انشاءالله مونږ د اختر مونځ په پوکم 2 بجې انشاءالله العزیز فکس په پوکم 2 بجې انشاءالله د اختر مونځ مونږ کوو بهر کیف د اختر مانځله دی وځي او چې د اختر مانځله ځي نو په ښي طرف دی روان شي او چې واپس راځي په بله لار دی راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ترمذی شریف کې حدیث ته به په یو لار راته به په بل لار په یو لار به ته او دا تکبیرونه خو د لوی اختر په معروض باندې خلک وی په زوره لیکن که د رکوټې اختر په ورځ هم څوک ځان سره پټ په لاره تکبیرات وی نو ګنجایش شته ځان سره تکبیرات وایي د رکوټ اختر د مانځه نه مخکې خوراک کول دا مستحب دی سنت دی او کجوري خوړل دا بیا سنت دی د اختر د مانځه نه مخکې چې سړی خوراک وکړي او کجوري په مکه مکرمه کې یا په مدینه منوره کې هلته چې سار وختي مانځله خلک لاړ شي نو بیا واپس نه راځي
بیا د اختر منځ کې واپس راځي. نو چې د اختر څنګه د سار منځو کې خلک په صفونو کې کېني، نو د عربو د ماشومانو سره کجورې وي، تاپیانې وي ورسره، او په دې خلکو باندې په دې صفونو کې ګرځئ. نو چې څوک دوالي هغه ماشوم ورته وایي یو بله مواله، خذ واحده، یو کجوره بله مواله. ولې؟ ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې کجورې خوري ناتکی دی وخوري، یا د یوه وخوري، یا د درې وخوري، یا د پنځه وخوري، یا د یوه وخوري. ګوره په دې سنت و عمل وکړئ ښه. بل خوږ شی هم خوړی شي، خو کجوره زیاته مستحبه ده. نو درې کجورې ناتکی دا د اختر د مانځه نه مخکې د کور کې هم خوړی شي، دا وخوری، دا مستحب دی. او په لوی اختر کې بیا مستحب دا دی چې د لوی اختر په قربانۍ په غوښه او بیا د قربانۍ د څاروي په اینه باندې خوراک وکړي او د هغې نه مخکې خوراک نه کوي. دا د اختر شوه. او زمارونو صدقه فطر به ورکوئ. صدقه فطر مونږ ورته سرسایه وایو، هر وخت کې په رمضان کې ورکولی شي. اگر چې زمونږ د بعض امامانو سره اختلاف پکې شته، خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ټول رمضان کې ورکولی شي. اوس په دې لسو شپو کې ورځو کې ورکولی شي، خو بهتر ټیم یې کم دی ادا چې د اختر پر ورځ د سهار مونځ شي او د اختر مانځه لځې دې درمیان کې ورکړي. د اختر د مانځه نه مخکې د اختر پر ورځ دې وخت کې صدقه فطر ورکړي، سرسایه دی بهتر ټیم دی. سرسایه به څوک ورکوي؟ نو خو ډېر اوږده مسایل دی، خو چې کم سړي باندې زکات فرض دی او زکات ورکوي دی به سرسایه ورکوي. د ځان به م ورکوي او د خپلو نابالغو بچو به م ورکوي. صرف لږ فرق دی د دواړو په منځ کې. هغه لږ فرق یې دا دی چې زکات دپاره د مونږ د طالبان علماو انعامي مال شرط دی، او صدقه فطر که غیر انعامي وي نو پروا نشته. لکه زه به مثال درکړم. یو سړی د نصاب مالک، ما د رمضان په اول کې تپوس کړی، اوس راته پته نه لګي د سپینو زرو. نو 52 تولې چاندی حساب ولګوئ، 2.50 تولې سپینو زرو قیمت. دومره پیسې چې تا سره وي نو په تا زکات ورکولم واجب دي، فرض، او صدقه فطر در باندې واجب ده ورکول. نو ما تپوس کړی، نو هغه 53,000 روپۍ ته جوړې دی. خیر تاسو خپله د چاندی تپوس وکړئ چې توله په څو ده، نو 2.50 تولې اندازه تاسو ته معلومیږي. خو ما د رمضان 2 ورځې مخکې غالبا د یو زرګر نه تپوس کړی، نو هغې حساب باندې څه 3 شپې ته جوړې دی. 3 شپې ته زه تېر وتم، 53,000 روپۍ جوړې دی. مثلا 53,000 روپۍ دا چا سره او قرض سپیني، نو په دې زکات هم واجب دی او دی به صدقه فطر هم ورکوي. هغه چاله به ورکوي چې هغه غریب یې کړي، فقیر هغه سره دومره پیسې نه. یو سړي سره 100,000 دي، 19 تولې یا د 19 تولو نه زیات، دی به صدقه فطر ورکوي. یو سړي سره 52 تولې 2.5 تولې چاندي ده، یا د هغې قیمت یا د هغې نه زیاتې صدقه فطر ورکوي. البته که یو سړي سره توله کالی دی، د 19 نه کم دی، په ده صدقه فطر نشته. خو دا خو پکې والګورئ، بعضې خلک دا بیان په نیمه کې کټ کړي نو کار خراب کړي. پوره خبره اورئ، پوره خبر دا خو پکې واوره چې چا سره 19 نه کمی، نو بیا به پې اله زکات واجبېږي چې ده سره نور نغدې پیسې وي. که نغدې پیسې ورسره نو بیا شامي کې شته، نو بیا به د دې سرو زرو قیمت ولګې، هغه نغدو سره بیا جمع کې، نو زکات به لازم شي. لکه مثلا یو سړي سره توله کالی دی، نو توله کالی خو نن سبا د 100 روپو نه زیات دی، زکات پې نشته. خو که نغدې پیسې د سره مثلا 1,000 2,000 15,000 هر څومره چې وي، نو بیا به دغه کالی قیمت کې هغې سره به جمع کې، نو بیا خو د 2,000 نه زیاتې دي، نو بیا به صدقه فطر ورکوي. دا د ضرورت سامان پکې نه راځي، د ضرورت سامان به پکې نه حسابې. د کور کټ پیالی فرج شو، موبایل شو، د زمیندار قلبه شوه، سنډه شوه، دا پکې نه راځي. د ضرورت نه زیات سامان د هغې قیمت. یو سړی دکاندار دی، د خپل دکان د سامان قیمت به هم لګوي، دی مثال. لیکن اوس زکات او دې کې لږ معمولي فرق دی. د یو سړي 2 کوره دي، نقد ورسره اسم نشته، 2 کورې دي، یو کې اوسېږي، یو یې د ضرورت نه زیات دی. پراپرټی لی نه دی اخیستی، پراپرټی لی اخیستی دی او قیمت یې 53,000 ته ورسېد، خو بیا به زکات هم ورکوي، صدقه فطر به هم ورکوي. پراپرټی لی نه دی اخیستی، یو کور کې اوسېږي، یو یې ځان له زیاتې اخیستې چې زما د بچو بشي، سبا مې بچي لوی شي، دی له پکې کورونه جوړ کړم. نو اوس په ده باندې زکات نشته چې پراپرټی له تجارت لی نه اخیستې.
زیاتی رہتے لیکن دا قیمت دا 3,000 تو رسید دا کور نو صدقه فطر پشتا یا دا یو سړی ځمکه ده نور سره اسم نشتا نو زکات خو او شرب خو د فصل ورکی خو زکات په نشتا لیکن که د سره دومره ځمکه و چې د په خپله او د بچو ادنا ګزاره کېږي نو صدقه فطر به ورکوي قرباني به کوي اوس صدقه فطر تاسو ته ما مخکې ویلي زما چې خپل کم حساب دی نو هغه په کم 2 کیلو غنم یوړو په کم 2 او 3.5 کیلو وریجې شوې یا وربشې شوې یا وریجې شوې 3.5 کیلو لیکن بعض علماء 2 کیلو څوک په باندې 2 کیلو یادوي ما خو تاسو ته ویلو خیر زیات ورکې په باندې ورکې دي کې څه دي کال کې ورځ ذکر نو دا صدقه فطر ورکې اوس یو مسله بار ملکونو نه سعودي نه د دوبۍ نه ابو ظهبۍ نه ډېر زیات ټلیفونونه کېږي هغه مسله ما مخکې تاسو ته بیان کړې ده بیا هم درته وایم یو سړی په بار ملک کې دی مثال په طور په سعودي کې دی اب صدقه فطر څنګه کوي اب دا هغه د خپل حساب لګي اب د خپل صدقه فطر حساب د سعودي لګي د دې ځای باندې لګي د سعودي به لګي هغه خپل ریال کې به خپل حساب لګي نو صدقه فطر به ورکوي د قرنګ رده بچی دي د بالغانو بچی سرسایه په پلار نشتا انکه ورکوي داغي په اجازت نو ورکول شي اجازت پته غواړي د خل سرسایه په خاون نشتا که ورکی نو اجازت ته غواړي چې ستا سرسایه ورکو د خاوند سرسایه په ښځه نشته که ښځه ورته وایي چې زه به ستا سرسایه ورکم او دی ورته اجازت وکړي وکیل یې کړي نو بیا ورکولی شي خو دا نابالغه بچو سرسایه دا به دا پلار ورکوي اوس دی په سعودي کې د ټیک د دې خو به خپله سرسایه د سعودي ورکوي د سعودي په ریال به ورکوي هلته به غریب له ورکوي او که هلته نه ورکوي هلته ورته غریب نه میلاویږي نو پاکستان کې هم ورکولی شي خو حساب به دا غځي د دې ځای باندې د سعودي خو چې کم نابالغه بچي دي د دې سرسایه به د کم ځای بچي خو دلته پاکستان کې دي نو بچي د پلار تابع دي کنه د مور خو تابع نه دي نو پلار یې سعودي کې دي نو بچي به هم د سعودي حسابېږي اگر چې گنجائش پکې شته رہے دویم ټکي خو هغه گنجائش به دلته وباسو گنجائش به ته وباسو پلار په سعودي کې دی نو دا بچي د چا تابع دي بچي خو خپله نه ورکوي د بچو حق خو په پلار دی که پلار ورنکړه د بچو غاړه نه بندېږي د پلار غاړه به بندېږي نو بچی را دی پلار تابع دی نو چې پلار خپل حساب د ریال په شکل کې ورکوي د سعودي نو د بچو به هم د ریال په شکل کې ورکوي د نابالغه بچو دا ذهن کې واچوي البته یو خبره زه تاسو ته وکړم دی کې بس تاسو ټول مشکلات ختم شي په سنت او عمل مو شي نقد پیسې مو ورکوي ورکولی شی نقد پیسې به څونه ورکوي ما خو تاسو ته بل ځل ویلي ما چې کوم حساب کړو ما په زه خو د په کم 2 کیلو دا خو په غریب نشته په مالدار ده که ما نه بل چا تپوس وکړ تا خو څه ویلي دي مې زه خو ما خو چې حساب کړی په کم 2 کیلو زه کوم هلکه 200 روپو کې د 50 ملیانو نه تپوس کې د خدای نیکبخته نیت دی ورته زړه دی ورته ګرېدلی دی 200 روپۍ څه شی دی سړی نن سبا خو ماشوم هم سهار ته سکول ته ځي په 200 روپو نه رضا کېږي نو نقد ورکولی شي ګورې دا نه چې نشي ورکولی خو بهتره دا ده چې جنس ورکا ګور اوس بار ملکونو والا ته مسله اسانه شوه جنس ورکا جنس معنا په کم 2 کیلو وړه یا غنم ورکا اوس که سعودي کې دا ورکې که دلته ورکې د ماشوم په سر هم دغه په کم 2 کیلو وړه دي که سعودي کې ورکې که دلته ورکې بس وړه ورکا دلته هم ورکولی شي هلته هم ورکولی شي جنس ورکا خبره خلاصه ده بلکې زه هم اوړه مو ورکوې اوړه ارزان دي د رجو قیمتو لګوې زمارو د رجو لګوې چې غریب ته څه فایده خو رسي که نه دغه ورکوې چې د غریب کار پې وشي زړی هغه زمانه کې د دې اوړو د په کم 2 کیلو اوړو د 3.5 کیلو وریجو د دې قیمت یو اوس خو فرق راغی نو زموږ علما وایي هغه شی ورکوې چې انفال المساکین چې مسکین ته څه فایده وي 100 روپۍ خو ماشوم چې سکول ته ځي په 100 روپۍ رضا کېږي ته خدای سره دا ټوکې کې ته ورکه بشیر جان له 100 روپۍ وی او ناته راته وه دا شی خوا به یې درته ونولي هلکه په 100 روپۍ وی ناته دا مخامخ نه وای بالکل هلته به یې راته ولي چې او داسې او لا خیال ساته که ټوپې در باندې و چې پړ کړی بیا بشیر جان په 100 روپۍ نشي راضي کولی خدای سره هغه کې نو ګوره زما رونو ورکې ښه
بلکې روجې والے 3.5 کیلو روجې والے د یو کس په سر باندې غریبانو له ورکړي. دا خو مړه په مالدار ده کنه یار، په غریب خو نه ده کنه، په غریب خو نه ده، په مالدار ده. نو سم کار به وشي پرې د غریبانانو. نو سعودي او بار چې کم دوستان دي او وي هغوی د جنس ورکې جنس. اوس هغوی که اوړه ورکوي هغوی ته ډېر ارزان دي. اوړه په سعودي کې ارزان دي، په کم 2 کیلو اوړه خو د ما په خیال د 3.5 ریالو شو، هغه ورته ارزان دي. او کجورې هلته ګرانې دي، روجې هلته ګرانې دي. نو چې کم شی ګران دی نو غاړه په اوړو هم خلاصېږي، دا هغوی زمونږ هم پې خلاصېږي. خو فایده په دې کې ده چې مسکین ته فایده ورسي. نو جنس ته ورکي خبره خلاصه شوه. د خپل ځان دا بار مسافر یادو، د خپل ځان او د خپلو نابالغه بچو جنس ته ورکي. او د یو کس په سر که ماشوم دی او که پلار یې دی په کم 2 کیلو اوړه یا غنم یا 3.5 کیلو روجې یا وربشې یا 3.5 کیلو کجورې دا دې ورکي، ډېره ښه به شي. هلته که غریبانان وي هلته دې ورکي، ډېره بهتره ده بار ملکې. او که هلته ورته غریب مسکین فقیر نه میلاویږي نو کور ته ټیلیفون وکړي ښځې ته نورو ته چې د ما را طرف نه او د دې بچو را طرف نه ورکې، وکیلان دې کړي. دا اسانه خبره شوه. دا صدقه فطر به ورکې د اختر د مانځه نه مخکې ګورې. او که د اختر د مانځه نه مخکې دې ورنه کړه نو دا نه غاړه نه خلاصېږي، وروستو به یې ورکې. لیکن رستو کسی دی پورس حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ مبارک لراغی ویدا اللہ رسول مانا خو سرسایہ یہ رشوی وا ما خود ماندنا مخ کی ندا ورکڑی اس میں مرئی ذات کو مرئی دیر قیمتی وی حضور پاک مبارک ورتاو فرمائے الحدیث دی گوری وی اے عثمانہ وی تیا یوم رئی دے ذات کو وی کسل مرایانا ذات کے نو اگا ثواب دینے کی کم ثواب کے دا اختر دا ماندنا مخ کے پور کولو کے دے دا میرا بانیو کے دا صدقہ فطر و سرسایاں ورکے نا نکوان وصولا نا ورکے سرسایاں رور کا غریب رور لورکولی شی خور کا غریب خور لورکولی شی رواره غریب دی ماما غریب دی ترور دا ترور بچی غریب دی ورکولی شي خو پلار لا نیکلا نیالا مور لا نشي ورکولی دا قرانګي خبره ته ورکې ده کنه خبره ته زما خبره کړي وره ده نو ټولې مسلې به حل یو سړی دی چې اغن وصوله سرسایه ورکې نشي ورکولی لور لا ورکې نشي ورکولی یو سړی دی زوی بار دی او اغا دی وی چې زه د هغه بار زوی په ځای سرسایه دلته ورکوم د هغه نه به اجازت غواړي چې هغه ورته وایي چې زما سرسایه ورکړه نو بیا ورکولی شي که هغه ورته نه ویلې او ده ورکړه نو هسې ثواب یو شو سرسایه ونه شوه سرسایه چې په چا واجبه ده ابه ورکوي یا به هغه بل ته وایي چې زما په ځای باندې سرسایه ورکوي نو هله به سرسایه ادا کېږي نو زمانونو د حضرت عثمان رضی الله عنه دا خبره مې درته وکړه دا خو د سرسایې خبره شوه اوس اخیري یو خبره درته کوم ټولو ملګرو ته سرسایې متعلق به دغه مسایل تاسو مخکې مې اورېدلي دي او ما هم درته اوس بیان کړل دا یو خبره ذهن کې واچوئ دې مخکې جمعه کې مې درته څه ویلي ما وی په د مسجد نبوي په منبر حضرت جبریل علیه السلام خیره کړې ده آمین په حضور پاک ویلې دی یاد مو ده او سی ویلی دی چې په رمضان میاشت په چاراله او د هغه عبادتونه که چې ځان په خدای وبخي نو خدای د دې خدای هلاک رغبان فرجل المانا خدای دې هلاک د دې خیرو لاندې را نشي یا مونږ هغه عبادت نه دی کړی څوک به وایي چې ما هغه څه کړی نه دی کړی ما نه دی کړی تا نه دی کړی بل نه دی کړی مونږ هغه عبادت کوم ځای کولی شو نو مونږ به یو کار کوو د خیر وخت کې الله ته به توبه وباسو معافي به وغواړو الله مونږ بې کسه یو الله مونږ بې څوک یو الله زمونږ له شیطان هم تو دی نفس هم رانه تو دی خواهشات هم رانه تو دی الله ډېر بې کسه یو دا د صحابو او د تابعینو نه هم تو په بل شان خلکو مونږ نه دي کړی مونږ کوتاهي کړې ده دا نه وایو چې زمونږ عذر نشته مونږ کوتاهي کړې ده الله مونږ کوتاهي کړې ده پکار دا و چې مونږ په دې کې پوره عبادت کړې وي پکار دا چې مونږ په 3 ورځو کې په 2 ورځو کې د قرآن شریف ختم کړی وي پکار دا و چې مونږه نفلونه کړی وي پکار دا و چې مونږه غیبت نه وي کړی پکار دا و چې مونږ دروغ نه وي ویلي پکار دا و چې مونږ چا سره چا بد نه وي رسول په ژبه او په لاس خدا زمونږ نه شوي دي نو څه به کوو توبه به وباسو چې د خیرونه بچ شو کنه جړا سره به الله ته توبه وباسو
دا به وایو یا الله زمونږ تا ته توبه ده. نو په توبه باندې رب العالمین ډېر زیات خوشحالېږي، په توبه باندې الله ډېر زیات خوشحالېږي، لږ نه ډېر زیات پې خوشحالېږي. مالک ابن دینار رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی، لوی بزرګ. اوس د هغه د بزرګۍ واقعات کتابونو کې شته خو وخت نشته. نو هغه نه چا تپوس وکړو په دې خپلو رشته دارو کې، وایي دا دومره لوی مقام چې تاله خدای پاک درکړ د دې څه سبب دی؟ هغه وایي زما یو وینځه وه او ډېره زیاته مې خوښه وه، بازار کې مې خوښه شوه نو وا مې غشته، ډېره ښایسته وه، ښکلې وه، خوښه مې شوه، وا مې غشته. د هغې نه خدای مالې یو ماشومه لور راکړه، لور د مور نه زیاته ښکلې وه. هغه لور به مې غېږ کې وه، زه ډېر زیات ورته خوشحاله وم. ما به مونځ هم نه کوم، ما به روجې هم نه نیولې، ما به شراب هم څښل، د دنیا چې څه ناروا و هغه مې کول. دا ماشومه زما د غېږ کې وه، زما به ډېره خوښه وه، هر وخت به مې غېږ کې وه. نو چې ما به شراب څښل نو دې ماشومې به دیکا ورکړه، ګیلاس پې راناخوا وغورځوه. بعضې ماشومو خیال دا ماشومه به زما په دې دغه کې غېږ کې وه، نو چې ما به څه داسې د ګناه کار کو نو دې به ماله سپېړه راکړه، حالانکې ډېره پوټینۍ ده. بعضې ماشوم له خدای عقل او پوهه ورکړي، ډېره زیاته مې خوښه وه دا ماشومه په 2 کالو چې عمر ته ورسېده سره پاسه دا مړه شوه. چې مړه شوه وایي زما د زړه بیماري ورپسې ولګېده او دې ماشومې په زه داسې وم لکه د لیوني په شان، انتهایی ورپسې زه خفه یم دې ماشومې پسې، جاړم ورپسې او قبر له یم ځم. واقعي ماشوم ته رب العالمین حضور پاک فرمایي د زړه میوه ویلې، ثمرة الفؤاد د زړه میوه. ماشومه مړه شوه ورپسې خفه یم ډېر زیاته. وایي د 15 د شعبان د شب قدر شپه ده او د جمعې شپه ده او د ماسخوتن مونځ هم ما نه دی کړی، ځکه ما خو تاسو ته وایي چې حالت مخکې بل شان، ماسخوتن مونځ مې هم نه دی کړی. او اوده شومه، وایي چې اوده شومه اوس د قیامت میدان یې نه دې کې شپېلی ووالي شي او دا ځمکه شلېږي او د قبرونو نه خلک راوځي، ځمکه شلېږي او خلک د قبرونو نه راوځي او منډې دي روان دي میدان ته د حساب کتاب. او لوی هیبت دی او لوی غوغا ده او لوی شر شور دی او چغې چغې دي. وی زم لاړم و چې د میدان ته لاړم او دا هیبت دی او دا خلک د دې قبرونو نه راوځي. قرآن کې به الله فرمایي اذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. نو یې دې کې یو زیړ خامار دی، اجدها ما پسې شوی دی، خو سرو غټ اجدها خامار دی، تک زیړ او هیبتناک شکل دی او ما پسې شوی دی. زه مخکې مو دا شرم دا خامار را پسې دی. و یو سړی ولاړ دی، د شکل نه ټپ ټیپ دی خو ډېر ښکلی دی، ډېر ښایسته دی او تکې سپینې جامې اچولې دي او خوشبویي ترې روانه ده او نور ټپ ټیپ دی، ښایسته شکل یې دی، مخ شکل جامې ښایسته خوشبویي. نو دې سړي له ما ورمنډه کړې، ما ویې د خدای بنده ما بچ که دا خامار را پسې دی. وی سړی ما ته وایي چې ملګري زه تا نشم بچ کولی، زما طاقت کم دی، په دې خامار مې وس نه رسېږي، د دې ډېر زیات طاقت دی او ډېر مضبوط طاقت دی، دنه دا زه نشم بچ کولی. خو داسې وکړه چې مخامخ دې محل ته ورشه، دې کې د مسلمانانو امانتونه پراته دي، کیدای شي تا ته پکې داسې امانت ملو شي چې د هغې د وجې ته د خامار نه بچ شي. وی زه لاړم هغه قلا له، وی چې قلا له ورغلم، د قلا په غټو دروازو باندې پردې وې ځاندې دي. وی چې زه ورنږدې شوم ما چغه کړې چې که زما امانت دی کې د خدای خاطر وکړې، ما له خپل امانت راکړې، غټه اجدها را پسې د خوري مې. وی دې کې پردې کولو شو، وی چې پردې کولو شو زه ور دننه شوم، نو پکې دننه سوړي دي، غارونه دي، په هغې نورې پردې دي او د ریخمو ښایسته پردې پې وې ځاندې دي. څوک شته نه؟ ورننوتم قلا ته، ما وی ای خلکه که دننه څوک یو زما امانت چا سړي ماله راکړې، ماله کې دا و چې یا به کوتکي یا به تورۍ یا به بل څیز پې داسې امانت پې مهرباني وکړې ماله راکړې. دا اجدها را پسې ده او ډېره خطرناکه ده، طاقت یې نه لرمه چې د دې اجدها نه زه بچ شم. وی هغه چې دا اواز مې څنګه وکړ، نو وی په دې کې د دې نه خلک راووتل، د سوړو ماشومان راووتل واړه واړه،
وی چې راووتل دا ماشومان ټوله او ما اوس وکتل زما هغه ماشومه لور هم پکې ده او دې اجدها پسې رامنډه کړې او چغې په دې اجدها جوړې کړې وی اجدها رانه لاړه وتښتېده وی هغه ماشومه لور راله او ما سره په دې غېږ کې کېناسته وی ما ورته وی چې بچې ته دلته څه کې وی راته وی چې بابا زه ستا امانت یم که نه ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي چې د چا ماشوم هلک کې جنۍ مړ شي او دی پې صبر وکړي نو خدای پاک به جنت ورکوي زه ستا امانت یم که نه او ته مې ګوره بچ کړې که نه وی زه اوس هغه ماشومې ته وایم چې زه دې بچ کړم او وی ما وی چې هلته بوډا سړي خو زه بچ نه کړی شوم او دا خامار او دا کم ځای نه وی دا ماشومه ما ته وی چې دا خامار بابا ستا بد عمل دی او ښه دې سروپ کړی دی بد عمل کې نو دا خامار به ته جوړېږي او ښه مضبوط سروپ کړی دی چې څومره بد عمل کې دا به سربېږي او دا به د په قبر کې تا ته ناستې تیار او دا تا ته په آخرت کې هم تیار ناستې او دا بوډا سړی چې تا ولید ښکلي شکل والا ستا نیک عمل دی خو تا ډېر کمزورې کړی دی عمل دی نه دی کړی تا د دې خامار نه نشي بچ کولی دا نیکي دی د دې ګناه نه او د بد عمل نه نشي بچ کولی ډېر کمزورې ته خو پې ورلې خو بچ یې نه کړی شوې او ما دله سپارش وکړو وی بیا ما ته دا خپله لور څه وایي وی ما ته د قرآن شریف یو آیت ووی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله واه واه مسلمان للا هغه وخت نه دی راغلی چې د الله د ذکر د وجې نه د ده په زړه کې د خدای پاک عظمت او لویي راشي او یره راشي وی ما چې بچې ته خو ماشومه مړه شوې تا له قرآن درځي وی او بابا مونږ قرآن زده کړی دی ستاسو نه مونږ له قرآن راځي بابا توبه وباسه توبه وباسه که دې خامان نشي بچ کړی بې راویښ شم چې راویښ شم لاړم او توبه مې وایستل نو مالک ابن دینار وایي چې دا لویه مرتبه ما له خدای د ولایت را کړې ده دا د هغې د خوب د ماشومې لور د تلقین د توبې د وجې نه چې ما ته توبه وښوله او ما توبه وایستل یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا خدای اخلاص توبه وباسه داسې نه پښتانه وایي توبه توبه ده بد او چې څوک نه نو بیا عمله په بد توبه 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 د ګناه نه توبه د معرفت نه سوا توبه توبه او ټماټر چې خرڅوي نو څخه پې لاندې او غټ پې د پاسه توبه 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 د ګناه نه زما توبه ده او تله کې بیا ډز دې ورکړي تر دې حق بیا وې توبه 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 استغفار تسبیح د سره دی تسبیح دې پاړولو واړې کړې دومره تسبیح اړې چې ښه په مګلو دې واړې کړې او هلته کې چې بیا پولې ته ودرېږي نو پردی له ډز ورکړي دا توبه ده دا توبه نه ده ګناه به توبه څه ته وایي ګناه به پرېږدې او چې دې کړې ده وی خدای معافي غواړم او آینده له به قصد کوي چې بیا به نه کوم سبحه در کف توبه برلم دل پر از ذوقی گناه معصیت را خندم آیت به استغفار ما وی تسبیح په لاس کې دی او پخلی توبه توبه او ړکې ګناه وی شیطان نور مخاندي او خوشحاله چې زخم یې غر کړی اوس الله په توبه خوشحالېږي ګورې ښه توبه به الله ته وباسي توبه کې عجزي ده که نه او د خدای لویي ده چې دویم یا الله معاف مې کې نو ما ځان عاجزه که که او الله مې قادر وګڼه چې خدای ته قادر یې زما په نیمو باندې لکه دې که نه دی هر وخت مونږ را نیوي شي د الله د وحدانیت او د الله د توحید او الله د یووالي مضبوط یقین په خپل کې وساتئ چې هر څه خیر او شر د الله په قبضه قدرت کې دي ما له خیر را کولی شي هېڅوک رکاوټ نشي جوړېدی او ما نه صرف او صرف رب العالمین شر دفع کولی شي بل څوک نشي دفع کولی د بل سړی ما نه شر دفع کوي نو الله ولا طاقت ورکوي الله ولا پړه کې ورواچي یاره لوی ارحم الراحمین دې د مارونو مونږ وله ګناه کوو دی بیا مونږ معاف کوي مونږ وله ګناه کوو غیبت دروغ کمې زیاتې پردې حق وهل د هر څه کوو بیا هم رزق راکوي بیا هم ډوډۍ راکوي بیا هم سترګې راکړې دي بیا هم پوزه راکړې ده بیا هم ښکلی شکل راکړی دی بیا هم بچي راکوي بیا هم عزت راکوي رښتیا ووایه قسم په خدای که دونه مور په بچي مهربانه
قسم دې که دومره پلار په خپل بچي مهربان دی، قسم دې که دومره مشر په خپل کشر مهربان دی، څومره چې زموږ رک په موږ مهربان دی. موږ له څه نه دي راکړي، موږ یې خوشحاله کړي یو خو موږ خوشحاله نه کړو. موږ له روغ صحت راکړی دی، موږ له بچي راکړي دي، موږ له ښکلی ژوند راکړی دی او مړه هر څه پرېږده او پیسه کمه ډېره، موږ له مسلمانۍ او ایمان راکړی دی، موږ له ښکلي مبارک پیغمبر راکړی دی، موږ له عظیم قرآن غوندې د نصیحت نه ډک کتاب راکړی دی، لیکن موږ دغه خدای یاد نه کړه، موږ ورته شا کړه. د زړه د اخلاص نه به خپل رب ته توبه وباسو، استغفار وایه او توبه وباسو او دا څو ورځې پاتې روزانه یو ځل صلات تسبیح وکړئ ښه انشاءالله، او درود شریف ووایئ او ذکرونه وکړئ. الله نه معافي غواړئ د ژوند او د مرګ. ورې وروڼو هېڅ پته نه لګي چې مرګ راله کله راځي، چې داسې وخت کې مرګ راشي چې موږ خپل رب د موږ نه خوشحاله یي، چې داسې وخت کې موږ له مرګ را نه شي چې خپل رب زموږ نه خفی. دا سوال ورسره کوئ، ما غریب ګناهګار لم کوئ او ځان لم کوئ، وایي خدایه هغه وخت موږ له مرګ راولې چې ته رانه خوشحاله او چې کم وخت ته رانه خفی، نو خدایه هغه وخت زموږ نه ساه مه اخله رب. دا به کوئ انشاءالله العظیم او شکر به ادا کوئ انشاءالله العظیم. کوو به انشاءالله کنه. نو دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې.